هر یو وکتور که هغه د زیږي ښودلي، که د زور ښودلي، که د رفتار ښودلي، هر یو وکتور مونږه د هغه بیان یا د هغه دپاره مونږه د هغه بیان مونږه په فزیکس کې څنګه کوو. د مثال په توګه د سکیلر بیان مونږ څنګه کوو. د سکیلر بیان مونږ داسې کوو، د مثال په توګه لکه ټایم دی. ټایم یو سکیلر مقدار دی. ټایم سکیلر دی. نو مونږ وایو که د یو سړي عمر 10 کاله دی، نو مونږ د لپاره ولیکو ټي. د ټي مونږ د ټایم ښیي او مونږ ولیکو چې ټي برابر دی د 20 کالو. صحیح شو. نو که د یو سړي عمر 20 کاله دی، نو مونږ وایو چې یو سړی دی د هغه عمر 20 کاله دی، یو بل سړی دی د هغه عمر 40 کاله دی. نو دغسې یو علامت، داسې علامت مونږ لیکو چې د هغې دغه کوم څیز بیان چې مونږ کوو د هغې سره د هغې د اړومبې دغه ټکی چې کوم دی یا د الفابet چې کوم دی هغه ولیکو، ځکه چې دغسې بیا مونږ دغه مونږ ته په اسانه یادي چې دا د ټیم بیان دی. دغسې که مونږ ټمپریچر لیکو، نو مونږ وایو نن ټمپریچر نو مونږ یو علامت ولیکو. دلته ما غټه ټي ولیکله، 40 درجې فارنهایت دی. پرون ټمپریچر هغه 50 درجې فارنهایت وو. نو دا غټه ټي یو علامت مونږ ته د هغې په ذریعه باندې مونږ هغې له نوم ورکو. 40 درجې فارنهایت له ما نوم ورکو T1، 50 درجې فارنهایت له ما نوم ورکو T2. نو کله چې دا مقدارونه مونږ یو بل سره جمع کوو، د یو بل نه لرې کوو، لکه د دې دواړو کسانو په عمر کې څومره فرق دی، نو مونږ وایو چې T2 minus T1 دا د دواړو د یو د عمر د بل نه لرې که نو فرق به معلوم شي. د یو عمر د 40 کاله، د بل عمر د 20 کاله، او بیا یرز ورسره ولیکو، د دواړو د عمر فرق دی 20 کاله. خو په علامتي توګه مونږه دغه نومونه چې موږ ورکړي دي مونږ دغه ولیکو چې د دې دواړو د عمر فرق دی T2 minus T1. T1 د T2 نه لرې کړه. دغسې د دې دواړو ټمپریچرونو منځ کې څه فرق دی یا د دې دواړو ټمپریچرونو جمع څومره ده، نو مونږ وایو چې T1 plus T2 دا د دواړو ټمپریچرونو جمع کړو نو څومره ټمپریچر ته جوړېږي. یا دواړه ټمپریچره د دې یو ټمپریچر نه دا بل لرې کړو نو مونږ سره څومره ټمپریچر د دواړو فرق څومره دی، دا 10 ډګري فارنهایت. نو دا علامتي حساب کتاب مونږ ته کار ډېر اسان کی، او دا به مونږ وروسته وینو چې دا علامتي دا د یو څیز له نوم ورکول یا داسې یو علامت د هغې دپاره خوښول دا ډېر ضروري شي په فزیکس کې. نو دا یو کار دی چې مونږ یې کوو. اوس وکتر مقدارونه چې کوم دي نو د هغې دپاره به مونږ ته د علامت ضرورت پیښیږي. نو راځئ چې شروع د یو خاص ځانګړي مثال نه وکړو د پوزیشن نه، ځکه چې د مثال په ذریعه باندې به دا مونږ ته اسان شي. مثال په توګه مونږ د څیزونو زیږې معلوموو د دې ځای نه، دا زمونږ کور دی یا هر څه چې دی د هغه ځای نه مونږ د څیزونو زیږې معلوموو، پوزیشن معلوموو. یو موټر دی د هغه پوزیشن دی د کور نه 1 2 3 4 میټره لرې دی. نو
دا دغه شي پوزیشن شو د موټر شو یا ټریکټر شو دغه پوزیشن شو نو مونږه چې کوم ځای نه پوزیشن معلومو د هغه ځای نه چې د څه شي پوزیشن معلومو تر هغه سیس پورې یو غشی راکاږو د غشي سوکه د هغه سیس طرف ته د کوم سیس چې مونږ ځایګی معلومو او لکه د غشي چې کوم دنه هغه ځای باندې پرته د کوم ځای نه چې مونږ ځایګی معلومو نو په دې باندې د دې غشي که دا غشي ته ووینې نو تا ته به اندازه ولګي چې یاره دا او دا د پوزیشن غشي نو تا ته به دا اندازه ولګي چې د دې غشي سوکه په کوم ځای ده او لکۍ په کوم ځای ده نو د هغې نه موږ دا معلومات وشي چې دا د یو سیس پوزیشن ښیي د دې ځای نه تر دې ځای پورې بیا په علامتي توګه موږ داسې لیکو چې دا د یو موټر پوزیشن دی کار نو موږ لیکو چې R او یا R1 ورته ووایه R1 یو ویکټر دی چې هغه دی 1 2 3 4 میټره او دا د ښي لاس ده نو دې معلوماتو له 4 میټره یو سیز ستانه لري دی ښي لاس ده نو دې ته علامتي طور موږ وایو چې د دغه سیز پوزیشن چې کوم دی هغه دی R1 نو د دې R1 بیا موږ ته پته ده چې د دې نه زموږ څه مطلب دی یو بل شی دی چې هغه یو سړی دی او هغه ستانه ګس لاس ته 1 2 3 4 5 میټره لري دی دلته دی نو دغه سیستانه د هغې دپاره په ویکټر څنګه راکاږو نو څنګه چې تاسو ته ما وویلې یو غشی به راکاږو چې د کوم ځای نه موږ د هغه سیز پوزیشن معلومو د هغه غشي لکۍ به هلته پرته وي او سوکه به یې هلته وي د کوم شي چې موږ پوزیشن معلومو دا یو غشی شو دا د دې سړي پوزیشن دی نو دې له به بیا موږ یو نوم ورکو نو دغه د یو بل شي پوزیشن دی نو موږ ورته R2 وایو R او د پاسه په غشی وکړو نو د دې ویکټرو په علامت باندې موږ د پاسه یو غشی وکړو چې دا پته لګي چې دا علامت چې کوم دی دا د یو ویکټر مقدار بیان کوي د پاره علامت دی R2 اوس R2 زمونږ په دې مسله کې چې موږ کوم مسله را په مخه کړې ده چې یو سړی دی ستانه 5 میټره ښي لاس ته دی نو R2 چې کوم دی دا یو ویکټر دی چې د هغې شمیره 5 ده یونټ یې میټر دی او دا زمونږ نه ګس لاس ده دا د یو شي پوزیشن ښایي سمه نو